چا به هم خبره نشو کولی د ملا خلاف، چا هر سړی به کافر کاو. هغه مولا موږ علیمانو ته احترام لرو ښه. علیمان د پیغمبر علیه السلام وارثان دي او مونږه د پیغمبر علیه السلام وارثانو ته احترام کوو، مونږ ورته عزت لرو. مونږ ته د دنیا د هر څه نه محترم هغه څوک دی څوک چې د خدای او د رسول خبره په منبر باندې حق او سچه کوي. د دیو دپاره به زمونږ په زړونو کې دا احترام او دا مینه همیشه چې کوم دی قایم وي. خو چا چې دروغ ویلي دروغ د هغه خلکو دروغ موږ نن قام ته وښوده او قام ته هم دا خبره په ډاګه کړه چې قامه په پروتې وله دا واورئ. دیو ته شپږ اویا کاله په دروغو ته ویلي و، قام یې نه شو ایښولی. دا په لږو ورځو کې مې دله ایښ کړه، په لږو ورځو کې. بالکل اوري که نه یو خویې که نه یو خویې که نه دا ملت اوري ستاسو خبرې نیم ویښتې او نیم اوده دي. جمع کولی شم، اذان کولی شم، په منبر باندې تقریر کولی شم، په منبر باندې خطبه کولی شم، دغه دی دا په پارلیمنت کې خبره کولی شم. داسې یو کمی به نه وي ستاسو په رهبر کې به انشاءالله هېڅ شی کم نه وي. اورې او جنازه کولی شم. ها ملا ته څه ضرورت دی قوم کور عمران مشه. همې مسلې به کوئ، همې مسلې. استنجا خور سړی کولی شي، خدای م غر کا کونه خور سړی انځئ. خو چې کم سړی نه دی، چې کم سړی نکاح تړلی شي، کم سړی جمع ورکولی شي، کم سړی امامت کولی شي، کم سړی په ضرورت په وخت د قام خبره کولی شي، کم سړی په منبر باندې په جماعت کې نه ګبراویږي او په ډاډه زړه باندې خبره کولی شي، دا سړی پکا مسلمان دی. دا د هغه د مسلمانۍ ثبوت دی، دا د هغه د لیډرۍ ثبوت دی. داسې خلک پکار دي وطن ته، داسې خلک نه پکار چې ګڼه کې ودرېږي د اخرني لس صورتونه ولنه ورځي. تاسو وګورئ نن په دې پارلیمنت کې وګورئ، نن په دې سیاسي احکام او په سیاسي ادارو کې وګرځئ، دیو له پوره مونځ هم نه ورځي. بالکل نو چې ستا د وطن د جوړولو خلکو له پوره مونځ نه ورځي، دا به ستا د حقوقو نه څه خبر شي؟ خبرېدی شي؟ نشي خبرېدی. قانون صحیح خبره، روغه خبره، اسلامي طریقه، دا اسلامي کسان غواړي. مولوي صاحب خو پټ مار او نولی جنګي او دا خبره نه کوي چې قامه دلته دا جمهوریت دی، دلته دا حساب کتاب دی، دلته په دې وجه باندې حکومت دلته داسې قایمېدی شي. که دا جمهوریت قایمیږي او په دې وخت کې دا جمهوریت وطن ته امن نشي ورکولی، د وطن بچو له هغه حقوق او هغه سهولیات نشي ورکولی، بیا دا ریاست ظالم دی. بیا به دلته هغه فیصله اول د ټولو نه مخکې دی هغه فیصله وشي کومه فیصله چې قرآن را لېږل ده، د عدل او د انصاف. چې چېرته ظلم شروع شي نو بیا هلته کلیان په منبر دا خبره پکار ده چې ظلم روان ده، ظلم د بند کړه. چې ګوره اسلام د دې اجازت نه ورکوي. یو طرف ته مولوي صاحب په منبر باندې دا خبره کوي چې د یو انسان قتل د ټول انسانیت قتل دی. نو چې دا د ټول انسانیت قتل دی نو زما په دې پښتونخوا کې دا سپیمري که نه زناور پکې مري، ژوندي خلک زموږ نه غیبېږي، ورکېږي، په کلونو ورکي. بیا اخیره کې څوک را پیدا شي او که څوک را پیدا شي مړه لاشونه او څوک سره را پیدا هم نه شي. نو دا خو د انسانیت په وطن کې خو دا حال نشته باچا، دا خبرې خو نشته. بالکل ښه قامه ستاسو پروت رهبر، ستاسو پروت سالار راویښ شوی یې. پرون ویم زه یو ځای کې ناست وای چې دا پروت رهبر دی. پروت ګوره پروت قام به په پروت را پاسې دې ته په ولاړه خبره کې دیو به ته پراتی تو تاسې ګپ ښکاري جی چې کله دیو ته د پروت نه ته خبرې شروع کړي او دی په پروت واوري دا به وایي چې دې خبره کې را پاسېدو څه وزن شته. ته راځه لږ خوځمه چې څه کېږي. قام چې وخوځې دنیا وخوځې د دنیا. بالکل دی را بخول که نه ګوره پروت قام په پروت یخی، دا په یخه باندې دا په ولاړه نه یخېږي. بالکل پوه نه شوې.
دی ورته اسې دا شپږ اویا کاله ورته اسې تنانا غږولی و یو چا سم دومره خلک نه وو لکه موږ دا څه کلونه هم کېږي چې دا د تنانا غږو خپل مزاج ته راورسېدو چې کله پرې ډزې وکړې قام ته په خپله پته وه چې رهبر د ازادۍ ډزې وکړې قام ټول چې کوم دی داسې بیا به خبرې کوو او ایزل ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوف 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 اوف